سلامونه او نیکې هیلې دوستانو ستړي مسئ. دا یو راغلی د پټ رازونو د خپرونې یو بلې ویډیو ته. هیله ده چې دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ او کومه نیوکه او کوم نظر که لرئ نو کمنټ کې ضرور ولیکئ. موږ همیشه کوشش کوو چې تاسې ټول ته داسې ویډیوګانې خپرې کړو چې هغه په ورځني ژوند کې تاسې هم وینئ، خو صرف مو سترګې ورباندې پټې وي. دوستانو نن راغلي یو په ننني دولت کې چې نننی دولت کې کوم خلک ځای پر ځای دي او کوم کارونه ترسره کیږي. ننني دولت کې هغه خلک کار کوي چې یا ښه چاپلوسان وي او یا هم ښه رویباران وي. صادق او ایماندار خلک له وظیفو نه لرې او پر کورو باندې کښېنستله، خو لوچک او غوړماله او چاپلوسه خلک په اوسني وظیفو کې ښه بستونه لري. نو ځکه خو باید ووایو چې په دې دولت کې اکثره هغه خلک شته چې هغوی د کار پر ځای باندې په غوړمالۍ کې ښه مهارت لري. د دې پر ځای چې کار وکړي اوليات یې غوړمالۍ او چاپلوسۍ ته ورکړئ. که دې ښه غوړمالۍ او چاپلوسي په نننی وخت کې زده وه نو هر وخت به ته په ښه بس کې قرار لرې. که دې نه و زده نو ته به هر وخت بې وظیفې او بې ځایه. په افغانستان کې 15 یا 10 میلیونه وګړي ژوند کوي. کیدلی شي چې په دولت کې ډېر کم کسان وظیفې لري. آیا په دا 10 او 15 میلیونه وګړو کې داسې څوک نشته چې هغه دې وطن ته ژمن وي او په راستۍ کار کوي؟ هېڅکله نه. حتما به په دې خاور کې داسې خلک وي چې هغه دې خاورې ته په رسمنۍ باندې کار کوي او دې خاورې ته وفاداره وي. خو هغوی خلک چېرته دي؟ هغوی معلومیږي ولې نه. دا به هم تاسو ټول ته وایم چې هغوی پر کورونو باندې ناست دي. ما د لښتي پر غاړه باندې یو داسې سړی ولیدی چې اختر ته نږدې یې د اختر میوه خرڅوله. نو ورڅخه ومې پوښتله چې ستا زده کړې تر کومه ځای پورې دي؟ راته ویې ویله چې زده کړې مې تر پوهنتون تر خلاصېدو پورې دي. ما ویل دلته چې شکې؟ راته ویې ویله چې وروره وظیفه نشته نو څه شی وکړم؟ ښه نو که دغه سړی دوکهبازه او چلبازه او ښه فریبکاره وای نو حتما به په دې دولت کې وظیفه اجرا کولی. اوس یې ځکه نه لري چې دی ډېر ایمانداره سړی دی.